السلام علیکم لاول خو ټولو راغلو ښاغلو میلمنو ته هرکلی وایم او شعرونه به یو څو ووایم چې دیدن ته چې مې ستا کله نصیب را پیدا کېږي دیدن ته چې مې ستا کله نصیب را پیدا کېږي نو څوک به پکې خامخا رقیب را پیدا کېږي مننه دیدن ته چې مې ستا کله نصیب را پیدا کېږي نو څوک به پکې خامخا رقیب را پیدا کېږي او یارانو زه به پروت یم د ملونو خاورو لاندې یارانو زه به پروت یم د ملونو خاورو لاندې علاج له د زړګي چې مې طبیب را پیدا کېږي مننه او یا خدای چرته بل د دې اولس غمخوار پیدا کړي یا خدای چرته بل د دې اولس غمخوار پیدا کړي مهدي هو به قیامت تان قریب را پیدا کېږي مننه چې او ظاهره ده د باز جاله د باز د بچو کور وي ظاهره ده د باز جاله د باز د بچو کور وي غریب کر غریب ابن غریب را پیدا کېږي مننه او دا مننه جی ظاهره ده د باز جاله د باز د بچو کور وي غریب کر غریب ابن غریب را پیدا کېږي او روغانه ما بعد الله وبخښي دا هغه ما په ژوندانه لیکلی و چې ساحل ژوندی دی خو روغانه وفات شوی دی نو ساحل او روغانه خو لا ژوندی دی خیال یې وکئ ساحل او روغانه خو لا ژوندی دی خیال یې وکئ حسین په عمرونو پس ادیب را پیدا کېږي مننه چې یو غزل دی چې د ښایست نه د جانانه آینه شرمیږي چې د ښایست نه د جانانه آینه شرمیږي زما نظر به ستا د سترګو څنګه نه شرمیږي مننه او د خدای د پاره په ژوندون داسې کردار ونه کړي د خدای د پاره په ژوندون داسې کردار ونه کړي چې د په نوم باندې سبا ټول پښتانه شرمیږي او چې زه به څنګه ستانه سوال د یارانې کومه چې زه به څنګه ستانه سوال د یارانې کومه زه چې د خدای نه هم څه غواړم زما خوله شرمیږي مننه او بل شعر دی چې پخوانو پیغلو ته سرتور سربزان بد ښکارېدو پخوانو پیغلو ته سرتور سربزان بد ښکارېدو وسنۍ پیغلې چې په سر کړي لوپټه شرمیږي مننه او د نن رواج څه داسې لوبې شروع کړي دي چې د نن رواج څه داسې لوبې شروع کړي دي چې داغدار دې پاتې شي بې داغه خلک وشرمیږي او زمونږ مینه خو نیمګړې ځکه پاتې شوله زمونږ مینه خو نیمګړې ځکه پاتې شوله اول به زه شرمېدم اوس رانه هغه شرمېږي مننه مننه جي زمونږ مینه خو نیمګړې ځکه پاتې شوله اول به زه شرمېدم اوس رانه هغه شرمېږي او اخرنی شعر دی چې هغه به څنګه ماته اظهار د خپلې مینې کوي هغه به څنګه ماته اظهار د خپلې مینې کوي زما د سترګو نه چې داسې پروانه شرمېږي ډېره مننه